السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. نن په اور پروګرام کې یو ایکسټرا ویډیو سره راغلی یم، ځکه دغه ویډیو مونږ لکه په ورډ کې مونږ کار کړی و چې یو فایل ته مونږ د بغیر له مونږ بې اجازې څوک پکې چینج ونه کړي. لکه مثلا دې کې خو چینج کېږي، ګوره دلته دا شی پکې کار کېږي او مونږ بیا شی پکې کوو. دې لپاره مونږ دغه هغه ټاکه چې څوک پکې چینج ونه کړي. انزرټ مو ټاکه، د فایل کې هم دا شی ټاکه، دغه ریسټریکټ ایډیټینګ ټاکه. نو دلته مو که چېرته مونږ اوس دا هغه بند کړه، یو لکه مثلا ما دغسې یو هغه بند کړی او تاسو غواړئ چې دغه بیرته خلاص کړئ او دې کې بیا ایډیټینګ وکړئ، یو کاپي غوندې والی. نو اوس دلته ما پاسورډ ورکړه او دې کې اوس ګوره که تاسو چېرته وګورئ خپله بیا هغه کوي، دلته چینج پکې نه کېږي. ګوره زه دا بټن ټولې ویم چینج نه پکې کېږي. زه که چېرته اوس دا سیو کړم او بیا غواړم چې همدغه کې زه بیا چینج وکړم، لکه اوس مثلا تاسو یو همدغه شی هغه په لګولی او زه غواړم چې تاسو دغه کوډ ته نه لرې کړم او زه خپله چینج پکې وکړم، نو دا هم چېرته مونږ کولی شو. نو یوه طریقه ده انشاءالله زه درته ښیم او ډېره اسانه ده. اوس مثلا ما دا سیو کړ، دا مې سیو کړ، صحیح ده. زه اوس هم دا بیرته رالم، ګوره دې کې اوس هم زه چینج نشم کولی. ګوره دلته هغه راځي چې دا پاسورډ ورباندې ده، خو زه اوس په بلې طریقې باندې کولی زه دغه کوډ ته نه لرې کړم بغیر له ماته کوډ نه معلوم او زه خپله چینج پکې وکړم. هغه طریقه دا ده چې همدغه یو نوی هغه به والې دې کې خو چینج نه کېږي. اوس به زه یوه نوی صفحه والم او بیا چې شی وکړم، دلته به انزرټ ته راسم. انزرټ ته چې راغلم دلته ګوره ابجکټ، د ابجکټ به نه انتخاب، دلته ګوره ټیکسټ فرام فایل که نه، نو دغه به انتخاب کړې. دلته ډیسکټاپ باندې ما هغه فایل ثبت کړی، نو هغه د کوډ والا فایل به راوالي. دغه فایل وګوره، مثلا دلته زه دغه رادي خوا همدا ده، صحیح ده، دا کوډ والا ده. نو هلته خو مونږ چینج نه پکې کولی شو، دغه جینه دغه ابجکټ به ووایې او دا ټکسټ به انتخاب کړې. دلته ستار چېرته هغه همغه کوډ والا فایل وي هغه به راوالي، دلته به انتخاب کړې. ګوره اوس دلته همغه فایل راغی مونږ سره، اوس شی پکې کولی شم، ګوره چینج مونږ کولی شو، ځکه دغه جینۍ مونږ ډېر اسانه باندې اخیستلی شو او چینج پکې کولی شو. نو دغه و د کوم چا چې کوډ ورکړی او په هغه کې وایي دوی بند کړي چې څوک په ایډیټینګ ونه کړي، تبدیلي پکې رانولي. نو تبدیلي مونږ له کومې لارې راخیستلی شو، دلته انزرټ ته به راسي، ابجکټ به وټاکې او د هغه ټکسټ به انتخاب کړې او همغه کوم د کلف والا هغه سي لاکې په لګولی هغه به راوالي، ډایرکټ دلته هغه کېږي چینج کېږي. خو بیرته بیا په همدغه هغه کې شی کېږي، سیو کېږي نه، ځکه په همغې کې نه سیو کېږي، هغه اصلي کې یو بل فایل جوړېږي، په بل فایل کې تا سره سیو کېږي. دغه نوی ستا چینج پکې کړی دغه تا سره سیو کېږي. دا مونږ سره نوی ده، ګوره مونږ سره چینج نه کېږي او مونږ بله کې چینج وکړو. نو دغه و مونږ سره یو لنډ معلومات دغه د چینج کولو لپاره.